أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سورة البقرة 49 آیت ته. سورة البقرة اول سپارہ یوکم 50 آیت او بد دې زنا خطابات شروع کیږي بنی اسرائیل ته او دا سلسله به 96 آیت پوری جاری وي. اخرنه آیت قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. په دې اولنی خطاب کې الله اتن انعامات ذکر کړي او دو پکې عذابونه دي. الله فرمایي چې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او یاد کا غوخه نجیناکم چې ما نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم چې در رسول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابنا و ناکار تکلیفنا یذبحون ابناءکم ذبح کول به زامن استاسی و یستحیون نساءکم او ژوندۍ به پر خودلې نساءکم نون استاسی وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم او فدي نجات درکولو کی تاسو ته بلاء انعام و احسان من ربكم طرف درف استاسنا عظيم لوی. وإذ نجيناكم من آل فرعون الله اولنه انعام خو بزان باندې دار آیات کوي اے يهوديانو چې تاسو نه د فرعون نه نجات درکړو د دشمن نه د نجات درکړو خلاص کړی می وای او هغه دشمن یسومونکم سوء العذاب چې تاسو له ناکاره سزاګانې درکولې او مشت نمونه خروار یو سزا دا و چې یذبحون ابناءکم استاسي بچی به ذبح کول زامن به د ذبح کول او یستحیون نساءکم استاسي جنکی به ژوندۍ پر خودلې د بیګار او د خدمت لپاره نو یترکون بناتکم احیاء للخدمه مدارک التنزیل معنا کوي استاسي نونه به ژوندۍ پر خودلې د خدمت او د بیګار لپاره. او بعض علما دا وایي چې بدی یستحیون کې د سینه او تا د طلب د پاره دي د سلب د پاره. نو مطلب دا دی چې ستاسي د نونو حیا به سلب کولا ستاسي د زنانو حیا به سلب کولا. نو حیا سلب کول داو چې فرعون چون هغه د بے حیاي علم بردارو او یو بے حیاي خو مفسرینو دام ذکر کړی دا چې د زنانو ګېډې به قتلې چې دې زنانه په ګډه باندې حمل شته دی او کنه شته دی نو دام لوی به حیاي وا لوی به شرمي وا. نو الله وی دغه عذابونو دغه تکلیفونو مې د نجات ترک. نو په دې خلک سوچ وکړي کنه چې الله ستاسو سره څومره خېګړې کړي څومره احسانات دې سره کړي دي. وفي ذلكم بلاء من ربكم دا بلا چې دنو دا د مصیبت او د نعمت د دوانو په معنا باندې راځي. نو کو چرته په دې ذالکم کی اشاره شي د فرعون هغه سزاګانو ته د بلا معنا به بیا شي امتحان چې د فرعون په دې سزاګانو کې ستاسو لپاره ډیر لوی امتحان او ازمیخو. او کو چرته په دې ذالکم کی اشاره شي د نجات ته نو بیا به د بلاء معنا شي انعام. علماء لیکلي دي چې دا په انعام باندې حمل کول دا ډېر بهتر دی او د سیاق او سباق سره مناسب دی.
نو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کې هغه وخت نجیناکم چې ما نجات در کړو تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم چې رسول به تاسو العذاب ناکار سزاګانی در کول به تاسو ته ناکار سزاګانی یذبحون ابناءکم وجل به زامن استاسی ذبح کول به زامن استاسی ويستحيون نساءکم او ژوندۍ به پر خودل نون استاسی یا ويستحيون نساءکم او حیا به سلب کول د نونو د زنانو استاسی وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم او پدې نجات در کولو کې تاسو ته بلاء انعام او احسان من ربكم تاسو د رب د طرفنا عظیم لوی الله د باندې لوی انعام او احسان وکړو چې د فرعون د دې سزاګانو نه تاسو له نجات درکو نو څوک چې وس به حیاي خوري په دنیا کې کنه نو دا فرعونی سیاست کوي فرعونی سیاست باندې دی روان دي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بل یو نعمت هغه دا چې تاسو هجرت وکړو د توري سینا طرف ته د سینا چې کومه صحرا د دغه طرف ته هجرت وکړو او مخې ته دریاب راغی او الله ته په دریاب کې لارې جوړې کړې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کې هغه وخت فرقنا بكم البحر چې سیرله ومنګ الله و استاسه لپاره فرقنا بكم البحر سیرله ومنګ استاسه لپاره البحر دریاب یا دا با علماء د سبب د پاره دا وَإِذْ فَرَقْنَا او یاد کې هغه وخت فرقنا چې سیرله ومنګ بیل بیل کړه او جدا جدا کړه او منګه بكم یعنی استاسه د وجنا البحر دریاب فانجیناکم نو نجات در کړه او منګه تاسو ته او اغرقنا آل فرعون او ډوب کړه او منګه قوم د فرعون سره د فرعون وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل ندیرال تفصیلی واقعه برست راشي فرعون ورپسې شو سره د لخرو او دیو لمخ کې دریاب راغې نو دی حیران شو چې سبقو موسی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمایل ویل کلا ان معي ربي سيهدين زما رب زما سره ده زما رب ما تسلارخي نو الله تو فرمایل چې اضرب بعصاك البحر په دې خپل امصابنه د دریاب وها نو چې دریاب له گزار ورک الله تعالی په لارې جوړې کړې نو الله په دې دریاب میں پورې استلې تاسو په لاړې پورې وتی او تاسو دشمن چې په کله ورسم شو او ورګټ شو په دریاب باندې نو الله په بو باندې ډوب کو فرعون سره د لخر ډوب کو دا انعام خمزان تر آیات کوي کنه چې دشمن ته تګوري او ستا مخې ته الله تبا کی نو سترګې په د بندې سینه په خشي او سترګې په خشي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کا غوخ کله چې سیرله ومنګا ستاسه د وجنا البحر دریاب فانجیناکم نو نجات در کړو منګ تاسه تا او اغرقنا آل فرعون او ډوب کړو منګ قوم د فرعون سره د فرعون وانتم تنظرون او حال دا چې تاسه ورته قتل آل فرعون مع فرعون یعنی یو دانه چې غني آل فرعون هلاک شوی او د نو هلاک شوی نه دوانه تباشیو سره د فرعون نه تباشیو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ دا بل یو نعمت ده چې الله تعالی توبه قبول کړه وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً د سخی عبادت هم کړو د الله سره شرک کړو د دومره نعمتونو نه پس او بیا الله ته توبه وستنو الله تعالی توبه قبول کړه نو توبه قبول ول خدای الله بل انعام ده کړ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً او کله چې وعده کړو موږ د موسی علیه السلام سره
40 لیلتن د پورا کولو د سلويخت شپو 40 لیلتن یعنی تتمت 40 لیلتن د پورا کولو د سلويخت شپو د څه د پاره لاعطاء التورات چې الله ول تورات ورکی د بحر نه مراد کوم بحر دی علماء دین مراد بحر قلزم دی د امام قرطبي وای آل فرعون د آل فرعون مراد قومه و اتباعه و اهل دینه دین مراد فرعون دی دغه تابعدار دی او دغه په دین چې کوم خلکو او دقه شان د نبی صلی الله علیه وسلم آل دی لکه حدیث کې دا دی کنه چې کل تقی و نقی هر تقی او نقی یعنی هر پرهیزګار او تابعدار زما د امتنا پیغمبر علیہ السلام هو آلی دا زما آل دے یعنی من هو علی دینه و ملته فی عصره و سائر الاعصار دا قیامت پوری جی سمر خلق امراضی او اغن نیک خلق دے اگر که دا پیغمبر علیہ السلام سر نور سن نسبی رشتہ نشتہ دے خوبیم دے دا پیغمبر علیہ السلام آلی صحابی کی نو دقشان فرعون اللہ وی سرد عالم ڈوب کو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى او یاد کا غوخ کله چې وعده کړی و مونږه د موسی علیه السلام سره 40 لیلتن د پوره کولو د سلويخت شپو ولی لاعطاء التورات چې الله ول تورات ورکی ثم اتخذتم العجل بیان ولو تاسو سخیلرا العجل سخیلرا په خدای توب په اولوهیت باندې تقدیر د علماء رئیس ته دی چې ثم اتخذتم العجل الها د اتخذتم دویم مفعول محذوف دی چې الہ دی نو ثم اتخذتم العجل بیان ول تاسو څخه الہ او معبود من بعده رست د پس د تللو د موسی علیه السلام نو کوی تورتا وانتم ظالمون او حال دا چې وای تاسو ظلم کوونکی لوی ظلم هم کړی دی وانتم ظالمون بعبادت غیر الله تعالی د غیر په عبادت باندې چې د الله سره بل یعنی سخیم د الله سره په عبادت کې شریک شو دا تاسو ظلم وکړه کنه ځکه چې شرک د ټولو نه لوی ظلم دا شرک دی ویل ان المشرک وزع العباده فی غیر موضعها ځکه مشرک عبادت د خپل ځای نه علاوه بل ځای کې خود یعنی د چا عبادت چول په کارو دغه په ځای د بل چا عبادت کو نو ځکه ټول نه لوی ظالم مشرک دی نو اذ وعدنا موسی او یاد کا وخت کله چې وعده کړو مونږ د موسی علیه السلام سره 40 لیلتن پورا کولو د سلويخت شپو ثم اتخذتم العجل بیان ولو تاسو څخه په عبادت سره من بعده پس د تللو د موسی علیه السلام نو کوی تورتا وانتم ظالمون او حال دا چې وای تاسو ظلم کوونکی ثم عفونا عنكم من بعد ذلكم لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم بیا معافی وکړه مونږ تاسو ته الله وی معافی مې د توکړه ثم عفونا عنكم او عفو معافی سوا محو الجريمه بالتوبه الله یې غجور معاف ک په توبه باندې دی توبه الله تو وستلانو حدیث کې دام دی چې غالب اکثریت د دیو داسې وو چاغي توبه وستلا او لک په کې داسې پاتې شو چاغي به هم د عبادت کو داغي بره کې برست راشي سوره اعراف کې چې ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا دغه خلق بد الله د غضب سره مخ کیږي دنیا د ذلت سره به مخ کیږي نو ثم عفونا عنكم بیا معفو کړه مونږ تاسو ته من بعد ذالک پس د شرک نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله شکر ادا کړئ نو شکر خدا دې په اصل کې چې بنده هر څه د الله په دین باندې قربان کی دا شکر دی په کار دا او چې تاسو هر څه د الله په دین قربان کړی وي او علماء چې شکر کوم معنا کوي نو ظهور اثر نعمت الله علی قلب العبد چې د بنده په زړه باندې د الله د نعمت څخه اثر ښکار شي دې ته اصل کې شکر ویلې کی
نو ثم عفونا عنكم بیا معفو کړه موږ تاسو ته من بعد ذلك پس د شرک کولونه ځکه تاسو توبه وستله لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. توبه د څه عجیب عمل لګنه چې بنده د الله سره شرک مو کینو الله یو ته معاف کوي چې په دنیا باندې د مرګ نه مخکې توبه وباسي. ها چې دې ګناه سره خیرن لاړې د شرک د ګناه او د کفر د ګناه سره خیرن او ککړ لاړې الله لا نو الله به نه معاف کو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بل یو نعمت فرقان او کتاب میں دل درکو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او یاد کا غوخ آتینا چور کړو منګه موسی الکتاب موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرق کون کے کتاب والفرقان فرق کون کے کتاب د دینه مراد تورات ته چې د حق او د باطل په منځ کې به فرق کو او هر اسماني کتاب داسي وی چې حق او باطل دیو بل نه جدا کوي. د فرق د پاره قران تم فرقان ویل شوی د رستو ځکه قران هم حق او باطل دیو بل نه جدا کړی دي. نو والفرقان او فرق کون کې کتاب میں ور کړه لعلکم تهتدون د دې د پاره چې تاسو لار عمومي ګور دې مطلب دا شو چې هدایت کا حاصله د آسمانی کتاب نے حاصل کا چې زمونږ استاد په منځ کې قران دی. قران یو آسمانی کتاب دی کته چې الله ما ته کامل هدایت وکي او په سملار باندې لاړ شم نو قران په لاس کې راواله د قران د مقصد نزان خبر کا د قران د مضمون نزان خبر کا چې دا قران سوي دا قران زمانه د کم کار د کولو مطالبه کوي او د کم کار نه منع کوي چې دا غي نزان وساتم. نو لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو لار او هدایت عمومي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى او یاد کا وخت د بل یو نعمت دی الله وی د قتل نه می بچ کړو غنی غون مړ کې دی ختمه دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى او یاد کا وخت کله چې فرمایلی موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم ای زما دوستانو عزیزانو انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم بخپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل په سبب د نیول استاسو خلاره په خدای توب فتوبوا الی بارئکم نو توبو باس خپل پیدا کون کی ذات تا فقتلوا انفسکم پس قتل کی ځانون خپل ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا توبه استل ډیر غوړه ده ستاسو د پاره عند بارئکم پنځ د پیدا کون کی ستاسو فتاب علیکم نو بس الله توبه قبول کړي واستاسي فتاب علیکم نو توبه قبول کړه الله تعالی استاسي انه هو التواب الرحیم یقینا الله تعالی ډیر توبه قبل انکه ده الرحیم رحم کو انکه ده. نو دیر لګي دلیو دیو کې عمره چا کړو دا غزان له واقعات رست را روانه ده خو دیو چې کله د سخی عبادت وکړو نو الله په د توبې په تور باندې دا خبر لازم کړه چې تاسو را پاسئ او خپل ځانونه مړ کړئ. یا فقتلوا انفسکم یو معنا علماء دام کړی دا چې یو بل مړ کړئ تاسو یو بل مړ کړئ دا بس تاسو توبه او دیو الله د توبه وستنو الله دا مصیبت نه بچ کړو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ او یاد کا وخت کله چې ویلو موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړی دی انفسکم بخپل ځانونو باندې باتخاذکم العجل پنیول تاسو خلرا الہن دلته غنشته خو تقدیر بروباسي الہن مع عبادت باندې او په خدای توب باندې فتوبوا الى بارئکم نو توبو باسی الى بارئکم پیدا کون کې خپل تا بارئ مطلب خالقکم خپل خالق ته توبو باسی او توبې طریقه بم سي فقتلوا انفسکم نو قتل کوي تاسو انفسکم ځانون خپل ځانون مړ کوي
یا د انفسکم نه مراد یو بل مړکئ ذالکم خیر لکم عند بارئکم دا توبه استل او یا باز علماء وی دا قتلول خپل ځانونو یا قتلول د یو بل خیر لکم دا ډیر غره دي ستاسو د پاره ذالکم دا توبه استل خیر لکم ډیر غره او بهتره د ستاسو د پاره عند بارئکم پنځ د خالق ستاسو او پنځ د پیدا کوونکی ستاسو دا الله پنځ دا ډیر غره خبره ده چې تاسو الله ته په دې طریقه باندې توبه وباسئ فتاب علیکم نو توبه قبول کړي او الله ستاسو فتاب علیکم نو توفیق د توبه در کړي او الله تاسو ته د دوه معناګانی صحیح دي او راجح حدل تدا چې فتاب علیکم نو قبول کړي او الله تعالی توبه ستاسو انه هو التواب الرحیم یقینا خاص الله ډیر توبه قبلون کې دی الرحیم او ډیر رحم کوون کې دی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بل یو نعمت ځان تر آیات کوي وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او یاد کوي غوخه قلتم چې ویلی تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام تم دا خبره کړې و چې لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هرگز من یقین نکو پتا باندې او چر من یقین نکو پتا باندې حتی نر الله چرم یقین نکو منګ ستا په خبر باندې حتی نر الله تر دې چې وګورو او وینو منګ الله تعالی جهرتن مخامخ او ښکارا پډاګ باندې فاخذتكم الصاعقه نو نیولیو تاسو لرا الصاعقه غتندر وانتم تنظرون او تاسو قتل د لن نؤمن مطلب دا دی چې لن نصدقک منګ ستا تصدیق نه کو ستا په خبره باندې یقین نه کو او یا علماوی لن نقر لك بما دعيته دا ته چې کوم ایمان دعوه کې نو د اقرار منګ نه کو یعنی نه قبلو دا ټول معناګانې کې دیش لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هیڅ شری یقین نکو منګه پتا باندې هیڅ شری ایمان نه وروړو منګه پتا باندې حتا نر الله جهرتن تر دې چې وینو منګه الله جهرتن پډاګه خکارو مخامخ لن نؤمن الله اذا خبرم تاسو غلطه کړي وا حدیث کې ګوره دا راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایمان به د ځان نه نفي کې اگر که د لک ساعت د پاروري نه خو ایمان به د ځان نه نفي کې لکه دی ویلي کو لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا دا خبر تاسو غلطه کړي وا سراسر غلطه وا زمون پښتانه وای کنه معاذ الله وي مسلمان بني مکدا کار مې وک نو ځان نه د ایمان نفي کنه د الله پیغمبر وي د ځان نه به ایمان نه نفي کې دا ډېر خطرناک خبره ده د لک ساعت د پر ځان نه ایمان نه نفي کې نو چې تا وې زه مسلمان نه مکدا کار مې وک کنه او دا خبره شو نو تر څو پورې چې تا کار دی وکړو نو ایمان بدن نه پیش نو دا خبره ورو په خپل خپل باندې راوستلم نه دی پکاره چې د سیو بنده وای نو الله یاد کیا وقت قلتم چې ویلو تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نؤمن لك هچر یقین نکو منګه پتا هچر ایمان نه وروړو منګه پتا حتا نر الله تر دې چې وینو منګه الله تعالی جهرتن مخامخ پډاګه او ښکارا فاخذتكم الصاعقه نیولیو تاسو لرا الصاعقه تندر الصاعقین مراد سدي فاخذتكم الصاعقه بعض علماء چې دا ورو وقعت من السماء فاحرقتهم د اسمان نه به ور راغو دا غونډه وسوځول او چا ویلی دی چې صيحه جاءت من السماء د اسمان نه په چغراله او سو ګوښنال لازمانی لخرې په دیو باندې راولې غړې نو چې دیو څنګه ولې دی کنه نو خروا صاعقين ميتين يوما وليله یو شپو یو ورځ به مرګ راغې نسکور پراتو
نو فاخذتكم الصاعقه ونول تاسو لرا غتندر هغه چغي اور صاعقه اصل کې تندر ته وي ودا چې تندر به خلکو د اور تندر پر اپره وته کنه بس پاګه کې اورم پکې وانتم تنظرون او تاسو قتل دا هر سم لیدل والله د باندې عذاب را وستو دا چې یو دم راشي نو خدونه نه یې ځکه سړی مړ شي کنه خو دا ته ګوره د عذاب د باندې را رواني کنه او ته چې بس دا د امرما نو دا ډېر خطرناک کنه وانتم تنظرون او تاسو قتل الله دې ته موږ تاسو وساتي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بیا را ژوند کړي وي الله وي منګ تاسو ثم بعثناكم بیا ژوند کړي وي منګ تاسو من بعد موتكم پس د مرګ تاسو نه من بعد موتكم پس د مرګ تاسو نه لعلكم تشكرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ مرګ به د باندې الله وي راوستو او به می دوباره ژوند کړی دا شرم نه مې وساتلې چې دغه څه پراته وي خلک ویل چې و دې تاسو خبره کړې و چې الله مونږ به الله موسی عليه السلام یقین کوو چې الله مونږ ته مخې ته وخایي مونږ ته وګورو به خپل سترګې وینو نو الله وی دغه شرم نه مې بچ کړی ثم بعثناکم بیا را ژوند کړی وي مونږ تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام دا بل یو نعمت دی الله وکړه چې تاسو تیه تلاړی کنه میدانی تیه تا دا د مصر او د شام په منځ کې ډېر لوی صحرا ده د تیه او د سینا صحراګانی دي نو الته ګرمي وا او د دې د سوري ز شهر نو چې بسره سوري کړي سوري کړي نو الله به وريز را واستل هغه په د پاسه سورې کړه ورته د شنیا زوري وخا الله د دې په دې باندې دومره انعامات کړو چې وريز هم په سورې کړي و او قلار خپو آرام بغرزیدل حدیث کې دام راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت ورځ ډېره سخت او ډېره سخت ګرمي به د قیامت په ورځ باندې زمکه به داسې سره شوي لکه طبخې چې په اور باندې کېدي او نور به ډېر زیات را نږدې بندگان به په خلو کې ډوبي که څوک دا وایي چې دغه ورځ باندې الله ماته سورې را نصیب کړي نو ظل المؤمنین یوم القیامت صدقته نبی علیہ السلام وایي که په دنیا کې صدقه وکړه نو دغه صدقه به د پاره د قیامت په ورځ باندې لکه د ورېځې د پسر ګرځي او سورې وای په کړي نو د صدقې فضیلت هم پکې ده وزللنا علیکم الغمام او سورې کړي وا سورې ګرځول او منګه پتا سي باندې الغمام د ورېځي وانزلنا علیکم المن اور علی ګلی او منګه پتا سي باندې المن ترنجبین والسلوى وملزان او فرمایلیو د تمنګا چې کولو من طیبات ما رزقناکم خورای تاسی من طیبات ما د پاکو اغرزقنا رزقناکم چې درکړې می دي تاسو ته وما ظلمونا او دیو سه نقصان نو کړي زمنګا ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و دی د خپل ځانونو نقصان کوونکی او خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی الله وي زما نقصان نه وکړي خپل نقصان وکړو خپل تاوان وکړو وزللنا علیکم الغمام یو نعمت داو سوره مې د باندې وکړو او دویم دا چې د خوراک بندوبست نو الله وي د خوراک بندوبست مې مدل وکړو وانزلنا علیکم المن اور علی گلیو منگا پتا سے باندی المنّا ترنجبین والسلوى و مڑزان تیار خوراکون بدل راتل دبرنا مفسرین وی دا من چی دے کنا دا دا واوری پشان یو شیو اللہ با دیو بانی را ورو لکا واور جسنگ را وریگی او امام قتادوی رحمه اللہ وی کان المن ینزل علیہم فی محلتهم سقوط السلج او اشد بیاضا من اللبن وې دا په دیو باندې د واورې په شان را اورېده او په سپینوالي کې د پيو د شودونم ډېر زیات سپینو
واحلى من العسل او په خوږوالي کې د شادو نم ډیر زیات خوږو. يسقط عليهم من طلوع الفجر الى طلوع الشمس د سبا درا خطون والا تر د نور درا خطو پورې په دیو باندې په دقه ټیم کې او پیرا ورېده. او ياخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه بس تا به د دومره راغسته چې ستا د پاره به دقه ورځې او شپې کاپي کېده دومره به یې تر راواغسته. نو که چېرته دې نه ډېر به در راواغسته د ضرورت نه سیوا به یې تر راواغسته نو هغه به ایسته څښا شو یعنی بدبوی به شروع کړه څښا به شي ایسته. او امام مجاهد وایي چې هو شیء کالصمغ كان يقع على الاشجار بهرحال اقوال بګي د مفسرین ډیر دي خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الکمأة من المن د دې من اطلاق په ډیرو سيزونو باندې کیږي خدا خریړې نه دا کم چې د خوراک خریړې پټو کې چراخي وې دا خریړې چې دینو دام د من یو قسم دی. او ماؤها شفاء للعين د دې دا وبچې دي نو دا د سترګو د پر علاج دی. علماء معنا کړی دا په ترنجبینو باندې و زمونږ په وخت کې نشته دی نو والله تعالی اعلم چې دا څه شو بس تیار خوراکو دیول براته. او سلوا خو په عربی ژبه کې ویل کېږي مړزان ہوتا. عبد الله ابن عباس او اکثر مفسرین وایي چې طائر یشبه السمانی دا د مړز پشان یو مرغۍ و سوګي مړز او سوګي د مړز پشان بل مرغۍ و. نو ترنجبین او مړزان بول الله تعالی را لګل تیار خوراکونه بو مړزان براتل دی براونی ول ځان نه په خول نو هم دغه طریقې و الله به دومره لوی احسان کړو چې تیار خوراکونه به ول را لګل. نو انزلنا الله نازل کړو مونږه را لګلی مونږ په تاسو باندې المنّا ترنجبین والسلوى او مړزان او فرمایلی مونږه چې کلوا من طیبات ما رزقناکم کلوا خریتا سی من طیبات ما طیبات هغه خوراکونو ته ویل کیږي چې حلال می او صحت بخش می بندله صحت مور کوي د صحت د لپاره مفیدی. نو دا د خوراکونو چې بده کې حلال مو یو او دویم دا چې د صحت د لپاره ډیر خو. نو کلوا خریتا سی من طیبات ما د پاکو اغسیزونو نا رزقناکم چې بطور د رزق درکړی دی منګه تاسو ته من طیبات ما د پاکو اغسیزونو نا رزقناکم چې بطور د رزق درکړی دی منګه تاسو ته وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وما ظلمونا الله وی چې دیو زمنګ سره نقصان نو کړي وما ظلمونا او دیو زمنګ سره نقصان نو کړي ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن و د خپل ځانونو نقصان کوونکی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی ولکن كانوا لیکن و د انفسهم یظلمون په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی د ځان سره زیته وکړو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. بل یو نعمت وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا او یاد کې غوخ قلنا چې فرمایلی ومنګه ادخلوا وردنن شي ننوزي هذه القرية دي خارتا فكلوا خوراک کوي
خوراک کوي تاسو منها د میوه د خارنا حيث شئتم کمزه کې چې خو خصیش تاسو رغدن په پراخي سره ودخلوا الباب سجدا او وردن نشید دروازې د بیت المقدس ته سجدا په داسې حال کې چې سجده کوونکي او عاجزي کوونکي الله ته وقولوا او وای تاسو حتوه کلمه د حتوه نغفر لكم بخنبوكم منغ تاسو ته خطاياكم د ګناهونو تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې زیات بکم منغ اجر د نیک عمل کوونکو الله تو فرمایل علماء د دې قریه په تعین کې اختلاف کړی دی سو کوئی چې دا د عمل قوز مکوا او به د یوشع علیه السلام په زمانه کې فتح شوا او سو کوئی دا د اریحاز مکوا سو کوئی د بیت المقدس مکوا خو بهرحال قرآن نور څه نه دي ذکر کړي هذه القريه ویلې ده نو وایز قلنا او یاد کې غوخ قلنا چې فرمایلی ومنګه ادخلوا هذه القريه داخل شي ورنه نوځي هذه القريه دي خارتا هذه القريه دي خارتا امام قرطبي وي د جمهور رائے دادا چې دې کلی نه مراد د بیت المقدس خارو د بیت المقدس چې اوس د يهودو په قبضه کې دی او د يهودو د الغار او د حملو لاندې دی او مسلمانان ډېر په بے دردۍ دغه نه وستل شو شهیدان شو نو قلنا فرمایلی ومنګه ادخلوا ننوزي هذه القريه دي خارتا فکلوا خوراک کوي تاسو منها د خارنا یا د میوه د خارنا حيث شئتم کمزه کم چې خو خیر غدن په فراخي سره فراخ خوراکونه کوي ځکه دا مبارک ازمکه ده ډېر برکتونه پکې الله چولې دي او فراخ رزق پکې ده خو د دومره فراخي باوجود د فلسطین مسلمانان د لوګي نه شهیدان کیږي د تند نه شهیدان کیږي دا د امت مسلمه د اعمالو نتیجه ده چې الله په منګو تاسو مسلط کړي دا زړونم درديږي خو څه نشو کوله ځکه چې عملم سم نه ده د الله سره تعلق سم نه ده نو ودخلوا الباب سجدا او داخل شي دروازې د خار ته سجدا سجده کوونکی په داسې حال کې چې سجده کوونکی تاسو او وقولوا حتوه او واي كلمه د حتوه وادخلوا الباب سجدا دې سجدینه مراد کومه سجده ده بعض علماء یې دینه مراد عاجزی ده او خضوع ده او بعض ویلي دي چې دینه مراد تش انحناء رخکت کیدل دي لکه دا کار نبی صلی الله علیه وسلم هم کړو نو کو حقيقي سجده مراد شي دا خو چې په سړی د داخليږي نو داخلي دو پروانه کې خو سجده نه کیږي نو لموي په حقيقي معنا باندې حمل کول وې دا معنا دلته متعذره د جوړیږي نه نو به خو د څه واجب بس کم ټیم کې نوځي په دغه ټیم کې سجده وکي او به نه نوځي خو ادخلوا ننوځي سجدن په داسې حال کې چې تاسو سجده کوونکي نو به خو نوتل نکي و ظاهر دا چې دینه مراد خضوع ده انحناء ده سرخ کتکول د عاجزۍ د وجنه لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم مکې ته د داخلېدو په وخت کې کړو چې کله مکه فتح کړه نو د الله پیغمبر د خپل سر مبارک دومره خطه کړو چې د اس د 60 سره د سر مبارک تندې مبارک لګېده د عاجزۍ د وجنه د الله د شکرې په تور باندې خپل سر مبارک خطه کړو نو دین مراد وي د انحناء او سرخ کته کول د عاجزۍ د وجنه نو ودخلوا الباب او داخل شي دروازې د خار ته سجدن
په داسې حال کې چې تاسو عاجزي کوونکي الله ته. وقولوا او وای تاسو حتوتن کلمه د حتوتن وای کلمه د حتوتن دا اصل کې خبر ده د مبتدا محذوف ده پاره او مبتدا دا ده چې مسألتنا حتوتن زمونږ مسأله دا ده چې الله مونږ ته زمونږ ګناهونه معاف کا. معنا د حتوتن دا ده چې الله زمونږ سوال دا ده چې زمونږ ګناهونه معاف کا. مدارک التنزیل د حتوتن معنا کوي. او علامه ابن جوزی وی دا د عبرانی ژبې لفظ ده او مراد د دین لا اله الا الله ده. مراد ته وی لا اله الا الله ده. او زمونږ استادان وی د چې ډېر تحقیق وکړي د حتوتن په باره کې نو دا اصل کې یو کلمې حاصل له حاصل لکه مثلا مونږه چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته په مختصر الفاظو کې سوي نو سو ته تعوذ ته وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته بسم الله تسوي تسمیه یا بسمله خیالم دی کنه. نو دا د کلماتو د توبې دا دغه خلاصه ده حاصل له. نو دې څه چلو کو دي ظالمانو دې چې بیا دنن نوتل نو بل شان نوتل. الله چې تاسو ویلو کوم آداب او تنوتو خودلیو کنه چې تاسو دنن نوځي نو دې آداب او خیال بساتای. دا کلمات بوای تاسو لکه موږ عمره او حج لزونه سویو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. دا وایو که نو دقه سي الله دیو ته کلمات خودل او هغه داو چې کلمه د حتوتن تاسو وای. حتوتن الله زمونږ سوال دا چې مونږ ته زمونږ ګناهونه معاف کا. نو دا هغه آداب او خیال ونه ساتو. د هر ځای خپل آدابي کنه چې جمعه تر نوځي نو د الله پیغمبر فرمایي وی کله چې تاسو منزل راځي فعليكم بالسکینه والوقار. قدمونه په وقار او درانه قدمونه علي سپک قدمونه بنالي منډي بنوي ټوپونه بنوي چې جمعه تر دن نشي او منزل راځي ته د الله ملاقات لرواني د الله کور ترواني. نو په کار دا چې ډېر په عزت او احترام باندې قدمونه کې دی وراش. جمعه کې د امام رکوع تر اخکته شو رکعت د نزینو منډه مو چې درب ټول جمعه په سر باندې والی نه په قلار ورشه. نبی علیہ السلام فرمای په علیکم بالسکینه والوقار په قلار راځي. نو فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. کوم رکعت هم چې د امام سره لاندې کغه د امام سره وکي او چې کوم د نه پاتې شو غروشته وکي کنه. او د جمعه به د بیمه کوا چغي مو او جمعه کې طالبانو مدرسه چې ده کنه نو دا د علم مرکز دی. په دې کې منډي وال په دې کې ټوپونه وال په دې کې چغي چغاره دا بنده د علم نه محرومه کوي ګوري د خیر نه محرومه کوي. دا به د بیدا دا بنه کوي. نو وایز قلنا دخلوا هذه القريه او یاد کا وخت کله چې فرمایلی ومنګه ادخلون نوزي هذه القريه تادي کلیتا فکلون خوراک کوي تاسو یو خوري تاسو منها د میوه او خوراکونو د خارنا حيث شئتم کم زم چې خو خیر غدن په پراخي سره ودخلوا الباب سجدا او داخل شي دروازې د خار ته سجدا په داسې حال کې چې عاجزي کوونکی تاسو الله ته وقولوا او وای تاسو حتوتن کلمه د حتوتن. نو الله یذب سو کما نغفر لكم بخنبوكم تاسو تا خطاياكم د ګناهونو تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې زیات بکومنګا اجر د نیک عمل کوونکو. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. فبدل الذين نو بدل کړي الذين اغكسانو ظلموا چې ظالمانو ظلم کړي قولا وینا غیر الذي قيل لهم غیر دا غوینا نقیل لهم چې ویل شو ودیوتا
بدل کړي و هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړو قولا وینا غیر الذي قيل لهم غیر داغه وینا نه چې ویل شو و دیو ته نو داسې معنا چې وکړي نو به سوال راځي چې کما وینا او تشوي وا هغه نو بدل کړي بلکې بلې بدل کړي وا نو بیا خو معنا نه سمېږي به ته سزا په باندې ملاو شو دیو جن زمونږ استادان معنا کې وي د بدل معنا دا څه وکا چې غیر فبدل الذين ظلموا بدل کې اخستوا او بدل کې واغستا الذين اغسانوا ظلموا چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي غیر دا وینا نا قيل لهم چې ویل شو دیوتا یعنی کوم وینا چې تشو کوم کلمات ته خودل شو هغه پرې خودل او دا غینه غیر نور کلمات واغستل سیوی علماء لیکلي دي وی ودخلوا الباب يزحفون على استاههم الله ته فرمایلی چې تاسو نه نوځي نو سرونه به مخکته عاجزي وکوي او نه نوځي با نو دې د شننه وتل چې د ناس ته په دې کوناټو باندې تولې دل روانو یعنی هغه هيئت بدل کم چې وته الله ویل او دوی مدادا چې الله ته فرمایلی ول تاسو حتتون وای او دیو سوي والحبة في شعرة او حنطة في شعيرة د حتتون خدا ما دغه معنا شو کوم چې مخکې بیان شو کنه چې الله زمونږ سوال دا دی چې زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کا او حبة په عربی ژبه کې دانې ته وایي حنطة في شعرة الله زمونږ سوال دا دی چې مونږ له دانه راکا فی شعرة په یختو کې یا حنطة مونږ له د غنم دانه راکا فی شعیرة چې باغی باندې یخته ولاړي د غنم دا وګه تاسو لیدل کنه چې نیغ یخته په ولاړي خیالم دی یعنی غشي په ولاړي سړی سم خوګي نو دیو د الله نه دغه دنیا سوال دي شروع خیالم دی د ځنې سړی بس کارم دای چې روټي کپڑا مکان چې ماته ډوډۍ څنګه ملاو شي ماته جامې څنګه ملاو شي ماته مکان څنګه ملاو شي دا دغه سوچي بس دنیا نه تاویږي را تاویږي د الله د دین سره سکار نه نو دي ظالمانو بس د دین سره سکار نو د الله د مغفرت او د بخښنې څخه فکر می کرے نو خو د خېټه غم راغستي والحنطة في شعيرة او حبة في شعرة د الفاظ وی نو فبدل الذين نو بدل کې واغستا کسانو ظلمو چې ظلم کړو قولا وینا غیر الذي غیر دا وینا نا قيل لهم چې ویل شوی او خودل شو دیوتا فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون نو فانزلنا الله وینور علیګلو منګه على الذين پاکسانو بني ظلمو چې ظلم کړو ظالمانو رجزا من السماء عذاب د اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې واغی چې همیشه به نافرمانی کولا بما كانوا يفسقون په سبب د فسق د دیو په سبب د دې کانو چې ود يفسقون چې نافرمانی کولا دغه په وجه به الله عذاب راوست رجزا من السماء امام ابو العالیوی وی هو الغضب د الله قهر او غضب او غصه په نازل شوا ابن زید رحمه الله وی هو الطاعون الله به طاعون راوستو طاعون او به وی چې فالطاعون بالرصد لمن بدل دين الله قولا وعملا اغاثة اللهفان ابن القیم رحمه الله را نقل کړی دی هغه دا طاعون بیماری شته دا وبای بیماریانی دا وسم هغه چاته په مورچه کې ناشتي دي دا وباګانې انتظار وته کوي چاته لمن بدل دین الله قولا وعملا چا چې په وینا کې د الله دین بدل کو او یې په عمل کې بدل کو د الله دین بدل کو ورانه کو نو دا وبای امراض وسم هغه ته په مورچه کې ناشتي وره د انتظار کوي
دا په موږ چې دا کمی وبایي بیماریانې مسلط دي که نه دا کرونا دا یو وایرس دی او دا بل وایرس دی په دې وایرسو کې اوس ډېر شي وایرس راوتي او دا د ایډز مرضونه او دا خطرناک دا کینسر دا څه خو زمونږ د ګناهونو وجې دي که نه دا ټول زمونږ ګناهونه دي هارټ اټیک ورته وشو شوګر ورته ولګېده د کینسر بیمار شو ایډز ورته ولګېده دا خطرناکې بیماریانې سړی نوم په خوله نشي اخیستی داسې مردارې بیماریانې دا وبایي امراض حافظ ابن قیم رحمه الله وایي اوس هم د هغه خلکو په انتظار دي څوک د الله دین بدلوي نو اعمالکم عمالکم دا به زمونږ د کړو وجې دي نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وی کل شیء فی کتاب الله من الرجز په قرآن کې چې رجز لپاره راشي دې نه مراد د الله عذابي بس په یو شکل د الله عذاب مراد دي او بل امام قرطبي وی دا رجز یو بیماری ده داء يصيب الإبل في أعجازها فإذا ثارت ارتعشت أفخاذها وی دا یو بیماری ده چې د اوښانو په دې شاته طرف کې لګي نو بیا داسې حد ته ورسېږي چې دا څنګه پاسېږي که نه نو بس دا خپې رپېږي چې ته واپس راوغورځېږي داسې بیماری ده وایي نو الله په دې باندې دقسې بیماري راوسته چې بیماري ورته ولګېده خپو به کار نه کوو چې واپس یې را پرېوتل به الله موږ ته وساته نو فانزلنا علی الذین ننازل کمنگا علی الذین پاک کسانو باندې را لګلې او منګه پاک کسانو باندې ظلمو چې ظلم کړو رجزن عذاب من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون په سبب د دې کانو چې ودی یفسقون چې همیشه به نافرمانی کوله دغه نافرمانو او د فسق او فجور په وجه په الله د بیماری راوستي د عذابونه پر راوستلو نو افغانستان کې زلزلہ شو په د هرات کې نو یو صحافي دی بنيره نو هغه بنيري په پروګرام کړو هغه اصل کې دا کوم خلک چې د غیرو نه متاثر دي کنه نو خو د الحاد علم بردار دي چې دا خلک بس بيدینۍ طرف تلاړ شي او د ازادۍ طرف تلاړ شي چې مړ بس دا پکې چاره وستي او دا پکې چاره وستي او به د زناورو په شان آزاد ژوندۍ به تیرې لکه څنګه چې د ځنګل زناور ژوندۍ تیرې آزاده څه قانون نشته بس دغه څه قانون دی ځنګل له د دنیا بے قانون ژوندۍ پکې تیروا نو موږ خود هر قانون نه آزاد دي خود الله د قانون نه خو نه آزاد کنه موږ الله پیدا کړی دی قانون پابند دیو چې یو قانون خیال بم نه ساتي سوا د الله د قانون د جون په تیرولو کې به د الله د قانون خیال ساتي نو هغه ظالم په دې باندې خبره کړې ده چې یاره په افغانستان کې چې زلزلہ رااله کنه او دا مولیان چې دا خبرې کوي او دا خلک وایي چې دا عذابونه چې راځي نو دا د ګناهونو د وجې نه راځي نو افغانستان کې خو د امریکایانو حکومت نه طالبانو حکومت دی نو زلزلہ ولې راغله یعنې په داسې انداز دا خبره کړې ده د هغه مقصد دا دی چې دا خلک د دې دنیا کې د اورانو چې کوم معنوي اسباب دي کنه یو ظاهري سببي یو معنوي سببي نو چې کوم دا معنوي اسباب دي چې دین د خلک است منکر شي چې مړ د ګناه په وجه باندې عذاب نه راځي عذاب د دنیا سره د ګناه سره تعلق نشته دی چې نور تندرونی او سپومې تندرونی ولا او زلزلہ رااله او طوفان راغی او دا وشو بیماری رااله د دې د ګناهونو سره تعلق نشته نو په دې انداز خبره کړې دا مقصد هم دا دی چې دا خلک د الحاد او د بيدینۍ طرف ته لاړ شي نو په غیبه ما یو ځل خبرم کړې و ما چې ګوره هر یو شی دوه قسم اسباب یو ظاهري اسباب تاسو کوم ساينسي اسباب یادوي کنه چې دا د زمکه پلیټونه دي او غد یو بل نه جدا شي او دا چلو شي واغه چلو شي نو ملي خدای ظاهري اسباب دي خو یو د دې مانوي اسباب دي ګوره مانوي اسباب ګناهونه دي او کله کله داسې دا چې یو شی د بار ډیر اسباب هم کېدای شي لکه کله به یو کار وشي او دغه سبب به ګناه نه وي بل یو سبب به نو ډیر اسباب هم د شي د پاره کېدای شي ضروري نه چې خامخا د یو سبب پسې ته یو خبره وتاړي نو الله فرمایلی چې ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ايدي الناس
په دې وچه ولمده کې چې دا کم فساد ښکارا شوی دی دا د خلکو د کړو د وجې نه د خلکو د اعمالو د وجې نه د بد عملو د وجې نه دا ښکارا شوی دی نو دلته الله فرمایي چې بما كانوا يفسقون دا عذاب په الله ولې نازل کو د دیو د فسق او فجور د وجې نه د دیو د ګناهونو د وجې نه وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد کاغه وخو استسقى موسی چې طلب د اوبو کړو د موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم لپاره فقلنا الله فرمایلی ومنګه اضرب بعصاك الحجر وها بعصاك بامساخ په لبانی الحجر کانه نو فانفجرت نوروان شوي او روان شوي منه دا غکانینا 12 عینا دولس چینی قد علم كل اناس مشربهم په تحقیق سره په جندل او هری وی ډلی مشربهم زید وبوس کلو خپل او الله وتفرمایلی الله وی فرمایلی منګه چې کلوا واشربوا من رزق الله کلوا خری واشربوا اسقي من رزق الله د رزق د الله تعالی نه ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر زي پزمکه کې فساد کوونکی د چې کله میدان تیه تلان نو التخو بنوي نو خلق را له موسی علیہ السلام ته شکایت وکړه چې زموږ خوب نشته سبق کو د سمندر نم لري دی او جدا دي نو موسی علیہ السلام الله ته سوال وکړو چې الله مونږ خو ستا په حکم باندې دل ترالو خو الله د خوراک بندوبست را لوکو الله د سوري بندوبست را لوکو خو بنشته دی نو الله ته حکم وکړو چې تعالی مې دا کوم امسا در کړی ده نو په دې کې ډېر لوی کمال لې دا خو معجزه ده نو ته په یو کانه وها نو موسی علیہ السلام په غیبن یو کانه له گزار ورکو نو الله د کانی نو بر وېست ګوره په کانی کې وبي علماء دې کې اشاره ده د خبره ته چې الله قادر علی الازداد ده الله په ضد باندې موږ دغه د قادر ده څنګه کانی کې وبنشته د وبو ضد ده او الله دغه کانی نه د وبو د کانی غزدي تر وېست هغه د سوي لیکي وبو ته لیکي نو قادر علی الازداد ده د ذات ده فقل نضرب بعصاك الحجر نو فانفجرت روان شوي منه د دغه کانینا 12 عینا دولس چینی وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ وَإِذِ اسْتَسْقَى یاد کاغه وخت کله چې طلب د اوبو کړو موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم لپاره فقلنا نو فرمایلی ومنګه موسی علیه السلام ته اضرب بعصاك الحجر وها پامساخ په لبانی الحجر غټ لره او کانی لره نو فانفجرت نور روان شوي او روان شوي منه دغه کانینا 12 عینا دولس چینی 12 عربو 12 عینا دولس چینی عین په عربی ژبه کې په ډیرو معناګانو راځي یو معنی چینه ده قد علم كل اناس مشربهم او ګره دولس چینه روانو شون دولس قبيله وي د هر قبيله خپل ګودرو بس خپل ګودري په جندل او به تر وړلې قد علم كل اناس مشربهم ظاهر خبره د سوړو کې کانه نو غوري خان چې دولس چینه ته الله روانو ولې خو مطلب غټ کانه وګن هر چا کې دوبو خپل ځایو قد علم كل اناس مشربهم یقینا په جندل او کل اناس هر ډلې مشربهم زید وبوس کلو مشربهم زید وبو خپل مشرب زی د وبو د سکلو ته وي د وبو د سکلو زی مشرب یو خو دغه معنا ده د وبو د سکلو زی او دویمه معنی علماء دام کړی ده چې د مشرب مصدر میمی ده او مطلب دا دی چې وبس کل خپل قد علم بشک په جندل او کل اناس هر ډلې مشربهم وبس کل خپل
خدا ولنې معنی ډېره راجحه ده مشربهم زید وبوس کلو خپل کلو واشربو من رزق الله الله وی فرمایلی ومنګه چې کلو خوري خوراک کوي واشربو اسکاک کوي یعنی خوراک کوي ترنجبین او مړزان خوري واشربو بو پس اسکای نو بدی کې مختلاف د زمنګ د عام خلکو د ډوډۍ خورو چې وب مخ کې اسکیږي په منځ کې بس کېږي په اخیره کې بس کې او دا وب خو اصل کې طبي لحاظ سره خلک وایي چې وب مخ کې اسکل پکاري چې د معدې ته سلال شي ډوډۍ لږ کم وخوري کنه چې په تشه معده وته کېني نو بس بیا خو سړی د ډوډۍ به خوباسي نو مخ کې دی وب اوس کا چې معده کې لږ صحیح نو ډوډۍ به کم وخوري او ځنې خو داسې خلک چې د هغې عادت دي د هرې نوڼۍ څه بس ګوټ کوي زموږ یو استاد دی د هغه هم د عادت دی بس چې ډوډۍ ته کښېني نو اوبه به ورته خوا تږدي چې نه نوڼۍ نه تېرېږي بس په هر نوڼۍ پسې ګوټ کوي او ځنې خلک وایي په منځ کې به څکي او څوک وایي په اخره کې به نه څکي دا ډېر نقصاني باندې طالب دلته تپوس کړی و کال کې ویل چې الله ویل چې دا مخکې څکل ښایي که منځ کې که وروستو ما ویل د قرآن کې الله وایي چې کلو واشربو خورئ او څکئ دا واشربوی پسې ما لوستو ذکر کړی دی ما ته خو پته نشته دی خو د دې ترتیب نه خو ما اگر چې دا د ترتیب دپاره نه دی خو ما داسې ډېرې بدي به هم نه وي چې وروسته څوک وڅکي کلو خورئ واشربو څکاک کوئ او څکئ من رزق الله د رزق د الله تعالی نه ولا تعثوا فی الارض مفسدین ولا تعثوا او مگر زی فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکي نو دا تعثو د عاث يعوث په معنا باندې راځي د دجال په باره کې حدیث کې دا راغلی دی چې کله دنیا کې دجال ظهور وشي نو عاث یمینا و شمالا یعنی خی طرف او ګس طرف ته به دنیا کې وګرځي هر طرف ته بلاړ شي دنیا یو ځای به نه پاتې ظالم نه نو ولا تعثوا او مگر زي تاسې فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکي نو ګور کله چې خوراک او اسکاک پوره یې کنه خوراک هم پوره دی او اسکاک هم پوره دی او ځوانیم ده نو فساد خطر بیا ډېر یې کنه بیا خو فسادونه په دنیا کې ښکاره کیږي نو په دې کافرانو باندې دا ولې د فسادونه په دنیا کې د کافران کوي ظالمان دا ځکه کوي چې دنیا ول الله سم ډېره ورکړې ده هر څه ته ډېر دي اتر ورځې کې ما یو ویډیو کتله په دې یوکراین یو ملک دی کنه الله په اوس جنگ مسلط کو نو چا په دې تناظر کې ویډیو ورکړې و او د قران د آیت وسله غولې و چې ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان الله د یو کلی مثال بیانې دی او خار چې فراخ رزق مول ورکړو د هر طرف نه په رزقونه الله را ورولو هر سډیرو فكفرت بانعم الله دا الله د نعمتونو ناشکری وکړه نو الته یو مقابله شوې د ټماټرو د اشتلو من خدا ارسه په ټماټرو سره دي او بل یو مقابله شوې د هندوانو باندې د اشتلو او دا ارسه په هندوانو باندې سره کړي د الله د نعمتونو چې د شنه قدرې کې کنه نو ظاهره خبره ده بیا الله د نعمتونو د بندن علي کنه دا نعمتونو الله بیا علي او په مسلمانانو کې زمونږ د خلیجي ملکونه نه دي یا سعودي عرب او دوبۍ او دا ملکونه دلته چې رزق څومره ضایع کیږي سړی حیران شي زما والد صاحب ما ته وی عمره کې ومنو وی غوښه پاتې شو د چيلي غوښه وی ما بار یو پښو ګرځیدم هغه ته مې واچوله ولغه د سپېمې ورول چې د مخ وړ روان شو ول ما د پښوګانې دومره مستي شي چې چيلي غوښه نه خوري کنه نو ال د رزق دومره ډیر دی خو د رزق ضایع ډیره زیاته کیږي دا د الله نه شکرې ده د الله د دې نعمت او بیا الله د څه وخره ولي چې د هر څه والي د بندانه نو څه خبره مې دی پوره کوله چې الله فرمای ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض کله دې بندگانو نه د رزق د څه فراخ ور کړي وي او د څه په مفت کې د هر څه ملاويدل کنه دي خلکو به د ازمکه د فساد نه ډکه کړي وي دا خدا رزق الله خور ور لیکلی سو کې بس دوبۍ ته لیکلی سو کې سعودي ته لیکلی سو کې ملیشیا ته لیکلی سو په ملک دنه په کراچۍ او لاهور او پنجاب او
او پنډي او اسلام آباد او پیښور خلک پسې ګړ ګرځي کنه د رزق په چکر کې دي خلک د ګناهونو ته فکر کیږي نه نو کو د څه ته دار سړي شو بس بیا ګناه لږه ګوري نو جو اس کوم ګناه وکما کنه نو الله ته فرمایي چې کلوا واشربوا هر څه ډیر دي خوراک کم کوي او اسکا کم کوي او د الله رزق دې درکړی دی خو ولا تعثوا فی الارض مفسدين مگر زي پزمکه کی مفسدینا فساد کوونکی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او یاد کئ هغه وخت قلتم چې ویلو تاسو یا موسی اے موسی علیه السلام لن نصبر على طعام واحد هیچر صبر نکو منگا او هرگز صبر نکو منگا على طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فدع لنا ربک انو دعا غواړه زمنګ د پاره در خپلنا یخرج لنا چرو باشي زمنګ د پاره مما د اغسی زنونا تنبت الارض چرا زرغونی ازمکا من بقلها د سبزی دا غینا وقثائها او د بادرنګو دا غینا د ترو دا غینا وفومها او د اوګي دا غینا د اوګو دا غینا وعدسها او د دالو مسور دا غینا وبصلها او د پیازو دا غینا نو قال فرمایلی موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير ایا بدل کې واړی تاسو اتستبدلون الذي ایا بدل کې واړی تاسو هغه شی هو ادنى چې ډیر معمولی دی بالذي په مقابله د هغه شی کې هو خير چې ډیر غوړه دی اهبطوا مصر منتقل شي تاسو او کو شي تاسو مصر یو خارتا یو خار د خرونو تا فإن لكم ما سألتم فإن لكم یقینا یبستاسی د پارا ما اغس سألتم جتاسی غواړی وضربت علیهم الذلة وضربت او مسلط کړی شو علیهم بدیوبانی الذلة ذلت والمسکنه او د زړه فقیری او مسکنه وباءوا بغضب من الله واختشوا دی بغضب من الله بغضب د الله د طرفنا ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله او دا پدی وجبان دی بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دا ذلت او مسکنت او غضب د الله د وجنه پدی وجه شویو ذلك بانهم دا په سبب د دې باندې بانهم چې یقینن دي چې کانوا یکفرون بآیات الله چې ناشکری کولا د نعمتونو د الله تعالی یکفرون او کفر کوي په آیاتونو د الله تعالی انکار کوي د آیاتونو د الله تعالی نه ويقتلون النبيين او وجل پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون او ذالک دا پدی وجبان دی بما په سبب د دی باندې عصو چې دیونه پرمانی کولا وکانو یعتدون او دی د حد نه تجاوز کوونکی واذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد دومره ناشکر قوم چې الله ول خوراکونه را لېګل او تیار خوراکونو سے تکلیف پکې نه وو دیو موسی علیہ السلام تنار او درخواست وته وک چې لن نصبر علی طعام واحد مونږ په یو قسم خوراک باندې صبر نشو کولای مونږ ته اړه پوخ خو خلک وای کنه وړې راته پوخ کو نو فدع لنا ربک از مونږ د پر د الله ته درخواست وکا یخرج لنا مما تنبت الارض چې انتظام وکي زمونږ د پاره د هغه خوراکونو تنبت الارض چې زمکه را زرغونی یعنی د زمکه نه را زرغونیږي من بقلها بقل معنا علماء کړي دا ما انبتته الارض من الخضره او من الخضار هغه سيزونه مراد دي کوم چې زمکه را زرغونی او تعلق د سبزیانو سره ده
البقول دا دالونه شو او دا نور سيزونه شو دا څومره چې د سبزو سره تعلق ده که دانو په شکل کې دی او کو شنه ملاوي خدا ټول ته مراد دي من بقلها د سبزیانو دا غینا د ترکارو دا غینا وقصائها د قصا يعلمو دا کړی دا چې دا بادرنګ ته ویل کی تری او بادرنګ ان علماء معنا کوي الخيار خيار په عربی ژبه کې بادرنګ ته ویل کی په دې کتابونو کې ورته کې راځي وي لکل خيار استاد پر اختیار ده نو طالب به چې دا څنګه چل خيار خو په عربی ژبه کې بادرنګ ته وایي مال دا بادرنګ ولا خيار نه ده مال دا اختیار ده خيار مطلب خيار په معنا د اختیار باندې ده نو قصه او فوم ولیکي په عربی ژبه کې ثوم ته ولیکي ثوم په عربی ژبه کې دغه ته وایي دي وګی تا نو فومها وګی غوخته وي وعدسها عدس دیو قسم دال ته ولیکي د مسور دال چوته وي خود دالو چې څومره اقسام دي ټول پکې شامل دي وبصلها بصل پیاز ته ولیکي دا مشت نمونه خروار الله یو سو قسمونه ذکر کړی دي خو دغه سيزونه غوښتل نو چې د ځمکې کم پیداوار دی کمی سبزیان یو څه بل څه دي چې دا مونږ ته ملاوي شي نو قال الله تو فرمایل چې موسی عليه السلام تو فرمایل چې اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير نو دا ته اصل کې الله فرمایلو د موسی عليه السلام په جواب باندې چې اتستبدلون الذي ایتاسی په بدل کې غواړي الذي اغسیز هو ادنا چغډل معمولی سیز دی یعنی سبزیان غواړي بالذي هو خیر په مقابله د هغه څه کې چې هغه غوړه دی او بهتر دی چې هغه غوخه ده نو چرته غوخه او چرته سبزی پښتنو کې خبره مشهوره ده وي سړی چې نور سخوري کنه نو وی ورځي په دې ځړه باندې سلام کوي او چې غوخه وخوري کنه نو وزلو تر پاجي سلوټ وته وکي سلام وته وکي چې غوخه رااله نو غوخه خود سي اوسیز ده بهترین نعمت ته او زمونږه فرمان وکیل صاحب الله غریق الرحمت کې غړل چې بس اړه ناشنا ناشنا خبرې وکولې د تحصیل کې عمر په اول وخت کې به جمعې مونږ کوو یو ځل جمعې د مانځنه پسو ول تناشه ول ډوډۍ کوو چې څه شي پاخو کو نو زناستو مچا ول دا شی په کې یو سور روایت په کې د سبزی رال کنه چې سبزی پخه کيو نو هغه ته ویل ما ته اجازه ته خبرې وکم مال وکا ویل لکه ول تاسو څه بنی اسرائیل اولاد دی وای سبزی نه یادوي ول وخه ول نه یادوي ول موږ چې څومره حدیث د علماو نو ورېدلې دي او په خپل لوستلې دي نو ول چرته بګنی دي راغلي چې پیغمبر علیه السلام سبزی وخړله خو ول چې ګوري ول چې نبی علیه السلام د وګي وخه وخړله د پتون وخه وخړله او د اوغ وخه وخړله د چيلي وخه وخړله ول سبزیانه پکې نشته یو ځکه کدو راغلي دي خو لغم په وخه کې بخکلو ول وخه ول نه یادوي نو وخه چې دینو دا اشرف المأکولات ته وره نو موسی علیہ السلام متوی چې تاسو یو ادنا سیز غواړئ او اعلی سیز او غوره سیز پرې دی چې هغه وخه ده یا تستبدلون الذي هو ادنا تاسو ګوره دغه پرې دی تاسو یو ادنا سیز غواړئ چې هغه زمیداری دي زمیداره کول نه آسان کار دی نه یو ادنا سیز دی او بل طرف ته الله تیار خوراکونه را لګي وي جهادونه کوي جهاد پرې دی او زمیدارو تم لاسه چولې دی تاسو ښه کار کوي زمیداری غواړي د الله نه نو حدیث کې مدار غلي دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا اشتغلتم بالزرع کله چې تاسو په زمیدارو باندې مشغول شوي او ترکتم الجهاد جهادم پر خود نو سلط الله علیکم ذلا الله به تاسو باندې ذلت مسلط کی ذلیل بم کی نو وسم مسلمانانو په دنیا کې جهاد پر خېده بس دغه حال دی نو
امیر صاحب د الله وبخي زمونږ سلطان محمد امیر صاحب مرحوم نو هغه به قصه کوله ویل چې ویل یو کس مې ډاکټر له بوتلی و زمونږ څه مسله و هغې کې تلي و نو ویل غوښه خورو نو به یې قصه وکړه ویل چې یو کس مې ډاکټر له راوستی و زما ملګری و ویل زامن یې مراسه و ویل بیا چې ډاکټر نه فارغ شو نو ویل ما یې زامنو ته وویل چې تاسو ځئ زه به دې درولم ویل مالګې منډۍ ته مې بوتو ویل غوښه مې پرې وخوړه ویل بیا مې ته یو هفته تپوس وکړو یو هفته پس مې دې تپوس وکړو ویل ما چې ډاکټر ته باندې ښه راغلی و که څنګه ویل چې ډاکټر نه هغه بل شی را باندې ښه راغلی و دې ظالمانو خو زه د لوږې مړ کړلم په کور کې راته وایي چې دا شی دله ښه دی او دا دله نه دی ښه دا دله ښه دی او دا دله نه دی ښه تا چې را باندې غوښه خوړلې وه د هغې سګلې را ژوندی شوم نو بنده خو چې په بدن کې څه طاقت وي نو هغه پکې د ښه خوراک د وجې نه پیدا کېږي چې ښه خوراک نه کوي او بیمار وي نو بس بیمارۍ ته دې سم لا غریب بیمار له به ښه خوراک ورکړي ښه خوراک خیر الله را جوړه کړې وخت به پوره و او د هغه یو روایت بل مشهور دی خو بهرحال نه وي هم ځکه دا په ریډیو باندې بیا خلک اوري الله دې غریق الرحمت کړي ډېر اوچت شخصیت و کله کله به یو ګرانه مسله په داسې مختصرو الفاظو کې سړي په سمجھ کې راوسته که نه چې ته به ورته حیران شو په یو مسله به ته نه پوهېدې او هغه باسې په متل کې یو دغه وکړه نو بس تا به هغه مسله په ذهن کې راغله نو چې کله وفات شوی نو ما ملګرو ته وی ما د ده سره چې دا کوم علم و د تجربو او د متلو او د واقعاتو ما دا د ډېرو کمو خلکو سره بس هغې غونډه ځان څه ویوړو الله دې آخرت ښایسته کړي نو اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم اهبطوا مصرا دا اهبطوا علماء دلته په معنا د انتقلوا دي ځکه ما تاسو ته ویل چې هبوط خو دې ته ویل کېږي الله آدم علیه السلام ته تاسو کوشئ نو جنت برو الله دنیا ته کوشئ او یو د اهبطوا دلته په څه معنا راځي نو دلته معنا دا ده چې انتقلوا تاسو منتقل شئ مصر یو خار ته د مصر نه مراد کم خار دی نو ما تاسو ته ویلو چې بعض علماء چې دنه مراد اریحا ده خو داسې خو محققین هم وایي دنه مراد اریحا نه بیت المقدس ته خار ته مراد دی او زمونږ شیخ صاحب وی زه چې کله اردن ته تللی وم نو هلته ما اندازه لګولې وه د هغه ځای د علماو نه مې تپوس هم کړی و وی دا بیت المقدس او دا سینا یعنی دا تیه میدان او د سینا چې دا کمې دغه دي صحراګانې دي د دې او د اریحا په منځ کې ډېره غټه فاصله ده ډېر لرې دی نو دا خبره ټیک نه ده چې څوک وایي چې دې نه مراد اریحا ده د دې نه مراد بیت المقدس دی بیت المقدس ښار ته مراد نو وإذ قلتم یا موسی او یاد کړئ هغه وخت کله چې ویلي تاسو موسی علیه السلام ته چې یا موسی ای موسی علیه السلام لن نصبر علی طعام واحد هرگز صبر نکو منگا او هیڅ چره صبر نکو منگا علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها فادع لنا دا یو قسم خوراک چې سړی کوي نو ګورئ سي زموږ طالبانو باندې چې کله د خوراک د یو شان کوي نو خپي بیا ګیلې کوي او یو قسم خوراک دی لري را بدل کوي کنه نو شیخ صاحب قصه کوله زموږ یو په وخت کې په شیخ صاحب باندې دا جذبه غالبه شوه حدیث لوسته او چې نبی له سلام به کدو ډېر زیات خوښاو نو کدو به پخاو ویل یو ملګری د دوبۍ نه راته ویل ما ته ټلیفون وکړو چې بس راځه او کدو به ما تیار کړی ویل هغه راته ویل چې د پیغمبر علیه السلام وایي کدو نه وخوړه غوښې هم خوښوه زه ورته د غوښې په صفت کې تللی یم په کدو کې ورته نه یم تللی زه کدو نه خورم نو قال یخرج لنا چې راوباسي او انتظام وکړي زموږ دپاره مما د هغه څه تنبت الارض چې رازرغونی ځمکه من بقلها د ترکارو د هغې نه د سبزیانو د هغې نه وقثائها او د ترو د بادرنګو د هغې نه وفومها او د اوږو د هغې نه وعدسها او د مسورو د هغې نه وبصلها او د پیازو د هغې نه نو قال موسی علیه السلام ورته وفرمیل اتستبدلون الذي آیا بدل کې غواړئ تاسې الذي هغه څیز هو ادنا چې هغه ډېر معمولي دی او کمزوری دی بالذي په مقابله د هغه څه کې هو خیر چې هغه ډېر غوره دی
اهبطوا مصر منتقل شي تاسي مصرن یو خارتا یا علماء دي مصر نه مراد د ذلت خار دی چې منتقل شي تاسي مصرن د ذلت خارتا د ذلت یو خارته منتقل شي چې تاسو د ذلت خوښ دی او د جهاد زندگی نه د غوښنو بس زینو فإن لكم ما سألتم فإن لكم بشکا ی بس تاسو د پاره ما اغسو سألتم چې تاسو غوښتلی او تاسو غواړئ وضربت عليهم الذلة وضربت او مسلط کړه شوی او ټاپ شوی او په دیو باندې الذلة ذلت نه مراد رسوایی او ذلت والمسکنه فقیری د مسکنت نه مراد فقر القلب دی یعنی دا هغه استغناء الله ختم کړه خلک وی پلانې نه دي مړوي د دسترګي وګی دي خیالم دی وی دومره مال حال الله ور کړی دی نه مړیږي بس ارواي وګی دا وی نو دا مسکنت دقه ته ویل کیږي د زړه فقر نه چې هر څو سره خو بس دې نه مړی ټول مړي د بل په جیب باندې نظر نو وضربت عليهم الذلة والمسكنة او ټاپ شویو ټاپ کړه شویو وهله شویو په دیو باندې مسلط کړه شویو په دیو باندې ټول معناګانی صحیح دي عليهم په دیو باندې الذلة رسوایی والمسكنة او فقيري وباءوا او اختشوا دی بغضب من الله بغضب د الله تعالی باندې ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دا ذلت او مسکنت او غضب په دې سبب ذالک دا په دې سبب ذالک بانهم دا په دې سبب باندې چې یقینا دي چې كانوا يكفرون بآيات الله ودی چې انکار وکاو د آیاتونو د الله تعالی نه ويقتلون النبيين وقتل وجلب پیغمبران نو د الله په ایتونو باندې کفر داو چې تحریف به پکې کو ظالمانو د خپل مرزي مطابق او د الله په ایتونو باندې کفر داو چې يلبسون الحق بالباطل حق او باطل به ګډ وډ کول دین وران کړو ويقتلون النبيين او وجلوا شهيدان کول به پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا ای جرم بنو د پیغمبر ان د قتل وزر دی وسکارو پیغمبر به کم د شکار کړو چې د ظالمانو به مدارک یو روایت نقل کړی دی په یو ورځ باندې 16 پیغمبران شهیدان کړو تاسو ظالمان یعنی دا چې د مسلمانانو په وینو لاس کې کړل دي کنه دا د پخوانه د قصې قاتلان دي چې یو کس په پیغمبر باندې اثر نه کوي کنه او هغه شهید کوي او داغه په وینو باندې لاس کې کړ کوي تاسو اندازه ولګوي دی په عام مسلمان باندې څړو وسوسه سړی ځنې وخت کې حیران شي چې د دې ظالمانو په زړونو کې د ذرې برابر رحم هم نشته د مسلمانانو چې دا ماشومان شهیدان کوي دا زنانه او مړه اوس خو به داسې بد حال دي که نه چې یخني بیله ده واورې بیلې دي د کورونو نه بې کوره کېدل بیل دي یعنې د سر د سوري ځای نشته دی او لوږه او تنده بیله ده ممل د فلسطین مسلمانانو دپاره نه دی اوس آرام ځای نه دی دا مرګ دی بس چې دا غریبانان شهیدان شي که نه دوی ته به امن میلاو شي نور د دنیا څوک صرف پاکستان نه به سهار وختي مې په دې باندې زړه خوشحاله شو چې د واتساپ په دې ګروپ کې چا یو ویډیو د الخدمت فاونډیشن کړې وه چې ډاکټر حفیظ الرحمن نوم دی صدر هغه د پاکستان د مسلمانانو په تعاون باندې د هغې دپاره د خوراک بندوبست کړی دی څو جهازونه هلته ورسول او بیا چې په روژه کې به 2 پیرې نورې کوو غټ غټ څو سو ټنه مال یاد کو په زرګونو ټنونه چې دا به موږ دلته را رسو د فلسطین د مسلمانانو خوراک بس په دې سړي زړه خوشحاله شي چې دومره څوک شته دی چې په زړه کې ترس شته دی اگر چې د مسلمانانو د امت مسلمه د حکمرانانو په زړونو کې څه ترس نشته څه شفقت پکې نشته دی ظالمان دي بالکل سړی حیران شي قسم دی نو دا چې اوس دا ظلمونه کوي د پخوانه عادت دی چې انبیای شهیدان کړي دي نو عام خلکو ته څه دي ويقتلون النبيين او وجل به پیغمبران شهیدان کول به پیغمبران بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون او دا په سبب د هغه
دا په سبب د هغه څه عصو چې دیو نافرمانی کړې وه وکانو یعتدون او دوی د حد نه تجاوز کوونکي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی كانت بنو اسرائیل فی اليوم تقتل 300 نبی ثم يقيمون سوق بقتلهم في آخر النهار. وی ګوره داسې چلو چې الله به ته یو پیغمبر راولېږه هغه به شهید کو، بل به ورته راولېږه هغه به شهید کو، بل به ورته راولېږه هغه به شهید کو. په یو ورځ کې په یو ورځ کې په سلګونو پیغمبران هم شهیدان کړي دي. ګوره دې د فلسطین د ځمکې ته د شام د ځمکې ته ارض الانبیاء ویل کېږي. د امام احمد بن حنبل د مسند د حدیث مطابق 1,40,000 پیغمبران الله را لېږلي دي. د 1,40,000 پیغمبران کوم ځای په دې کې ټول نه ډېر پیغمبران الله دی بني اسرائیل ته را لېږلي او دې ظالمانو به شهیدان کول. بس الله دې دې پیغمبرانو بدلم والی او زموږ د بدلم دې الله والی. وکانو یعتدون او دوی د حد نه تجاوز کوونکي، دوی چې د حد نه تجاوز کوو. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. الله رب العالمین مونږ چې سوي او سم واورید الله په دې د عمل کولو توفیق راکړه. الله زموږ د ناس ته قبول کړه. الله د مسلمانان د نارینه زنانه ستا وینځي او غلامان الله ستا د کتاب مینه او محبت په دې باران کې راوستلې دي. الله تو سره مینه او محبت وکړه. الله مونږ ټول خپل محبوبان جوړ کړه. الله خپل خالص بندگان هم جوړ کړه. الله مونږ چې ستا په بندګۍ کې کمی کوتاهیانې کړې دي، کم ګناهونه را نشوي دي، رب العالمین دغه کوتاهیانې او دغه ګناهونه الله مونږ ته معاف کا. الله مبارک مجلس ته ستا رحمت را وریږي باران. رب العالمین ستا د حبیب وینا ده چې په دې وخت کې الله دعا قبلوي. الله رب العالمین زمون په ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږه. الله د مرګ پته نه لګي چې کله ستا ملاقات له درځو. الله رب العالمین ستا د ملاقات نه مخکې د مرګ نه مخکې الله زمونږ د عمل نامونه ګناهونه لرې کړه. الله د عفو قلم پې راکاږه. الله لوی وړه ګناهونه معاف کا. الله پټو ښکاره ګناهونه معاف کا. الله انفرادي او اجتماعي ګناهونه معاف کا. الله زمونږ په حال باندې رحم وکا. رب العالمین زمونږ د ملک او د امت مسلمه ټول الله زمونږ د ګناهونو په وجه باندې په قسم مصائب او ازمایښونو کې مبتلا دی. الله د امت د دې ازمایښونو نه وباسه. الله رب العالمین ستا د حبیب وینا ده چې دا مرحوم امت ته الله مونږ ډېر زیات کمزوري. الله په امت چې د کوم ازمایښونه دي الله د ازمایښونه ختم کا. الله د اسلام د غلبې دور مونږ ته وښایا. الله د اسلام د غلبې دور مونږ ته وښایا. الله د اسلام د حاکمیت دور مونږ ته وښایا. الله د مظلومیت دا دور نور ختم کا. الله مونږ ډېر زیات کمزوري، الله بېوسی. الله زمونږ حکمرانان هم دغې غلامان دي. رب العالمین د دې غلامانو نه مونږ خلاص کا. الله دا کم خلق چې په مونږ باندې اوس مشران شو الله د دې ملک او د ملت د صحیح فیصلو توفیق ولورکا. الله د دې د شر نه د ملک محفوظ وساته. امت مسلمه د مسلمانان د مظلومان الله د امت مسلمه د غلامانو حکمرانان د شرون نه محفوظ وساته. الله د اخرنۍ زمانه د هر فتنې نه محفوظ وساته. د دجال له فتنې نه محفوظ وساته. الله په دې حاضر مجمع کې که څوک بیماران دي الله بیماری په صحت باندې بدل ک. زنانو د دعاګانو درخواستونه کړي، څوک په خپل بیماری دي، کورونو کې بیماران دي. الله کنارینه دی او کو زنانه دي په دې درس کې موجود دي یا دی په کورونو رشتہ دارو او دوستانو کې څوک دي الله د ټولو بیماری په صحت باندې بدل ک. الله خپل لاړې دارو کا. الله بیماری هم تراولي او صحت هم تور کې. رب العالمین ته زمونږ رب ته زمونږ الہ ته زمونږ معبود الله زمونږ بل فریاد زینشت دی. رب العالمین زمونږ بیماری الله په صحت باندې بدل ک. الله ګناهونه په مغفرت باندې بدل ک. الله زمونږ په ژوند کې کوم حاجات دي ضرورتونه دي الله د خپل غیبی خزانو نه پوره ک. الله په خپل غیبی طاقت او قدرت باندې الله پوره ک. الله زمونږ د مدرسې د جماعت دا کار دی الله د هر قسم حادثو نه وساته. الله رب العالمین دا باران ودروا. اللهم صيبا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. الله که زمونږ پکې خیری الله موږ د خپل خیر نه نیو خبر.
الله تعالی باندې بیا د خیر او د رحمت باران وکا الله که زمونږ نه خپه شوي د ګناهونو په وجه باندې نو الله ټول صبر ورک رب العالمین زمونږ د ټولو حافظ او ناصر شه الله د مدرسه د خیر او د رشد او د هدایت مرکز وګرځوا الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر او د برکت نه ډکې کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم محمد ابراهیم محمدی